أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد دی سورت کی اختلاف دے شدا مکی دے کہ مدنی، لیکن مضمون ته چې وګوره دلالت کوي چې دا مدني نه دی بلکې مکی صورت دی. رب دې صورت مخکې صورت سره ده. سورۃ یوسف کې او دا غي مخکې صورتونو کې نقلی ادله بیان شو، نو اوس په دې صورت کې عقلی ادله پیش کړي. د مخکې صرف دلیلونه بیان شو، دې صورت کې دلیلونو سره مثالونه بیانې وضاحت لپاره. دریم الته اثبات د صداقت د رسول. دې صورت کې شبهات د پکې د عرب مبارک دعوه د صورت د دې صورت دو دعوی دی. اثبات التوحید، د توحید اثبات کوي په پنځو وجوه سره او په پنځو طریقو سره. دویم اثبات د رسالت کوي په جواب د شپږو شبهاتو. نو صورت کې لا اله الا الله محمد رسول الله دا دو اصول بیانې او دا دو اصول ثابت دي. خلاصه د صورت دا ده، دی صورت کې شپږ بابونه دی. اول باب اوم نمبر آیت پورې دی. خلاصه دا ده، اول ترغیب ورکړي کتاب الله ته، بدري عقلی ادله ذکر کوي، علوي سفلی او وسطي. تلورم آیت پورې به زجر ورکړي سره تخویب او خروینا په انکار د بعث. دویم زجر دی په استعجال د عذاب. دریم زجر دی په دې چې رسالت باندې داخله کې اعتراض کوي او داغي به جواب بیانې. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. میم دلته زید کو اشاره دیتا چې دې صورت کې د الله ملکیت او مجد بیانې. الله پویږي په معنا د حروف او چې مراد من په ایمان. تلک آیت الكتاب ترغیب له قران ته. دا تاسو چې اوري آیتونه د کتاب دی، والذي انزل هغه کتاب دی چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک دربستانه. الحق حق دی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن زیاد خلقنا ایمان نه لري. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. ارکل چې دی ایمان نه وروړي نو د الله د معرفت دلایل او بیان کا. دا هغه دلیلونه دي چې په دې کې د الله معرفت مقصد دی او نظام علوي بیان دی. الله الذي الله غزا دې رفع السماوات پورته کړي اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنه ترونها چې تاسو یې نه یم. بغیر عمد معنا اسمانونه ویني تاسو ستنه وته نشته، په خپل قدرت الله پورته کړی دي. څو کوئی ترونها صفت د عمد بغیر داس استرونه چې تاسو نه معنا ستنشته دي خو تاسو نه یا خدا بعید خبره ده. ثم استوى بالله برابر شپاش باندې وسخر الشمس او تابع کړي د خپل حکم الشمس مال المر والقمر وسبغمیا کل یجري دا ټول تک له اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې. یدبر الامر الله نظام چلی د ټولو کارونو. یفصل الآیات معنا جدا جدا بیانې الله آیاتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون. دل پارا چې تاسو ملاقات رب باندې یقین وکيام. وهو الذي مد الارض مخیم بر ادله ذکر کړه، علوی ادله وصفلی ادله ذکر کړه، لاندې ادله. وهو الذي الله غزاد مد الارض راخل د اسمکام راخل هو یو قیمت کی هغه جدا مد ده غرن کندې به تلری کی دلته مد ده د دنیا چې انسانانه په خوار کړی دي او په آرام سره سکون کوي. مد الارض معنا راخل د اسمکا وجعل فيها او ګرځولې دي په دې کې رواسي هم مسبوط غرنا او انهار او نهرنا ومن كل الثمرات او دار قسم میونه جعل فيها زوجين. ګرځولې د الله په دې کې جوړه فيها زوجين. په یو کوم زوجیت شته، زوجیت د ثمرات او انقلابات دي په دې کې مذکر او مؤنث هم شته. علم الاشجار کې دا معلومي کې هغه کجوره چې مذکری د دینه داخله تیغراوالي مؤنث کجوره کې ولګیا به مې ویډره کې دغه شان په دوتانو کې مذکر مؤنث شته، په املوک کې مشته وغیرہ. یغشی الليل اغندی الله شپه النهار منا ورستا. ان فی ذلک یقرن پدې کې لآیات خامخ دلیل ندی لقوم یتفکرون لپاره دا قوم چې سوچ او فکر کوي. وفي الارض قطع متجاورات دا دلیل سپلی ذکر کوي او د زمکه د پاسه شیان ذکر کوي. نو څه کوي ته دلیل وستی ویام، دا دلیل وستی ذکر کوي. وفي الارض الله پزمکه کې شته
قطعا معنا ټوکړي مختلفه متجاورات دیو بل په گاوند کې او دیو بل په گاوند کې دی وجنات باغونه دی من عناب د انګورو نام متجاورات معنا څنګه ټوکړي دی باز توري دی باز سپینې دی او جدا جدا ملکونه دی یو بل سره گاوند په گاوند من عناب د انګورو نا وزرع او پسونه دی وزرع او پسونه ونخيل او کجوري سنوان د ډیرو څنګه والا او غیرو سنوان نه او بازي په څنګه دی رنگي رنگي دی یسقى ماس کولای کیږي په دیوانه بما واحد یو قسم وبام دلته وي سنوان و غیر سنوان سنوان تسنیه دا پرنګ د جمع کی دا جمع د سنون دا نو سنوان هغه توي چې ډېرې څنګه پکې د غیر سنوان هغه توي چې ډېرې څنګه پکې نه سکولای کیږي په دیوانه بما واحد یو قسم وبام او میوي جدا جدا دي ونفضل بعضها من قرواله ورکو بعض دین علی بعض بعض نور باندې په لوکولې بخوان کې ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخانه خشته ده لقوم یعقلون لپاره دا قوم چې عقل نکالي وان تعجب دی آیت کې سجر د منکرینو د بعض الموت سره تخویب ده وان تعجب منا کته تعجب کې فعجبنا نو بل تعجب وکا یو ناروا هونه د سړی د تعجب کې فعجب منا تعجب کا تعجب دا قولهم دا وینا د دی وی اذا كنا کله چې شومنګا ترابن خاوري او ان لفي خلق جديد آیا موږ به دوباره پر پیدایش را پورته شو اولئک الذين دعا کسان دي کفروا بربهم کفر کله بخبل ربانی و اولئک دعا کسان الاغلال توقون بی فی اعناقهم د دې په ستونو کې معنا په هغه دنیا کې یا په دې دنیا کې د دې په ستونو کې توقون دي مفسرین لیکلي دي دنیا کې توقونه تخریج په دې پسټونو کې پراته دي د انکار به دلیل دی ولې کیا ذکر سرته ورسې چولې شوی دا تقلید الاغلال جبد غلون دا هغه توق ته ویل کېږي قرطبی لیکي کم توق چې سرمنې نه جوړي او پاغي کې وختم ولاړی او سپګم پکې شوی یا قیامت کې به الله دې توقونه دې چټونو ته ورواچي واولئک وذا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فی خالدون دی په دې اور کې همیشه یم ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنه دا بل زجر دی به استعجال العذاب عجیب ادا دی یو طرف د توحید دی او دا غرنګ قیامت دی دینه مانی نو کته توي شي د عذاب نه ویریږي نو دی ویا راول عذاب کنه دا د تعجب خبره ده ويستعجلونك داخلك په تلوار سره افغانستان بالعذاب عذاب بالسيئات من عذاب قبل الحسنه مخد ایمان راولنا وقد خلت وتحقيق سره تیر شوی دی من قبلهم مخدنا المطلات من عذابون شرمون کی وان ربك يخن نسل ذو مغفرة خامخا خاوند بخنه دی للناس خلقتا على ظلمهم سره د ظلمنا سوال راځي الله څنګه خلق د ظلم سره بخي یا خو د ظلم مراد لا نه د شرک نور ګناونه دي په بحث دلته بده کې نه ده دویم داره الله ظلم سره ګناونه بخي خو لیکن اذا تابو دا بندگان الله د ظلم سره بخي چې کله الله د توبه واسي الله ته بخنه کیا توبه واسي او کنیو باسي نو ستاره د سخت عذاب والا ده سخت عذاب ورکون کېده بل معنا دا معنا چې مغفرت دلته په معنا د تاخير العذاب ده الله رسته کوي عذاب د خلقنا سره د ظلم دا وان ربك يقل النفس تعالى شديد العقاب سبو خامخا سخت سزا والا ده ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه تام سجر ده په خبره اذا خلق د نبینا معجزات غواړي ويقول الذين ويا کسان چې کفر کړي ده لولا انزل ولنازلي کی عليه په پیغمبر باندې آیت النخا من ربي طرف دربنا چې عذاب راځي انما انت منذر الله جواب کوي خیرتین ورکون کې ولکل قوم هذا ولپاره د ار یو قوم یو دعوت ورکون کې لكل قوم هذا کې عطف د مفرد په مفرد باندې معنا ده چې انما انت منذر وهذا لكل قوم ته انذار ورکون کې هدایت کوون کې د ټولو قومونو ته شته ده نبی آخر الزمان د ټول خلقو لپاره کافی ده الله يعلم دي ان رسل سورۃ دیم باب ده دا باب 22 نمبر آیت پورې دې کې دویم قسم دلیلونه پیش کړم مخکې تصرف او قدرت ادله و دلته علمی ادله ذکر کړم چې الله سره علم کې څوک شریک نشته ده دې سره به حال د ملائکوم ذکر کی هم په دلیل نقلی سره
د تخویب نه سره د تخویب نه دلیل نقلی به می سره د تخویب نه او نتیجه به ذکر کی درد د شرک په دعا په طریقه د مثال سره الله يعلم الله عالم ده ما تحمل كل انثى چې پورته کوي كل انثى منا اری وخزام مراد حمل بچی ده وما تغيض الارحام او هغه چې کوي الارحام من رحمنا وما تغيض الارحام من هغه چې کوي بچدانی وما تزداد هغه چې زیاتیا وكل شيء من اريو شيء وكل شيء اريو شيء وعنده بمقدار د الله سره بمقدار په خاص اندازه ده اريو شيء د الله سره په خاص اندازه ده عالم الغیب پیدون کې په غیب باندې او شهادت او فخارا الکبیر لوی دی المتعال پر ده اوچت ذات ده سواء منکم منا برابر د استاسو نه په علم کې برابر د استاسو نه په علم د الله کې من اثر القول سوچ پټ وینا کوي ومن جهر به یو سوچ ښکارا وینا کوي ومن هو مستخفنا او څوک چې پټیدون کې باللیل د شپې وسارونه او ګرځیدون کې بنهار د ورځې له معقبات من بين يديه ومن خلفه دا عقلی دلیل دی د تصرف او د علم د دوانو غره دا چې له ضمیر الله تعالی کا او لا مقدم شوی د تخصیص لپاره معقبات یو معنا د متعدی بل لازمی متعدی معنا د رسته کون کې لکه شرونه او مصیبتونه رسته کیا دیو معنا لازمی د معقبات معنا نمبر په نمبر باندې راځي په در په راځي وار په وار باندې راځي ملائکه مراتب ملائک دی به اتفاق له معنا خاص د الله په اختیار کې هغه ملائک دي معقبات معنا په نمبر په نمبر راځي من بین یده مخې د انسان ته من خلفه او شاده د انسان نه يحفظونه حفاظت کوي د من امر الله د الله د امرنا من امر الله معنا د وجه د حکم د الله نه ان الله يخرن الله چې لا يغير تغيير نراولي دا جواب د سوال راځي هر کله چې ملائکه حفاظت کوي د انسان نو کله کله هو انسان باندې مصیبت راشي شر د جنات راشي حشرات مار لړمي وچی شي دا ولي جواب کوي الله دې ټول حفاظت کوي نو ملائکه دې د خپل عمل په وجبان دي او چې کله دې خپل عمل بدل کی منا مشغله بدل کی حفاظت الله کټ کی حدیث کې راغلي دي بنده چې کله ګناه وکي ملائکو باندې بدبوئی ورشي د ګناه پوزيتي واړی مخته واړی یقینا الله لا یغیرون بنده یو حالت ما بقوم چې په یو قوم باندې حتی ترتیب یغیرو چې بدل کی ما عملنا بانفسهم چې دوی نفسونه پاغي باندې مشغول دي و اذا اراد الله كل شيء اراده وکي الله بقوم په قوم باندې سوان د تکلیف او بلا مرد له نشته دی واپس کوونکی داغه لپاره او مالهما او نشته دی لپاره من دون الله سوا الله نه میوال څوک بچ کوونکی هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا دام دلیل عقلی تصرفات د الله رب ته ده لکه څنګه چې معاقبات الله په انسان مقرر کړی دي د غرنګي په باران او پورې زبان دی الله مقرر کړی وهو الذي الله غزا ده يريكم البرق خيتا صبرخنام خوفا لپاره د يري او تمنا لپاره د يري وينشئ الصحابه او پیدا کوي الله اوريزي استقال منا درني ويسبح الرعد تام د بر سره متعلق دي خودل تام اصح دار چې حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی رعد څه دي اسم ملک موکل بالسحاب دا نوم د یو ملک دی چې مقرر دی په ورېزو سو کوئی درعد نه مراد ګرځ دی په اسمان کې نو په اسمان کې هغه تم نسبت د مجازنا فاول قول غره دی دلته ويسبح الرعد من التسبيح ويرعد ملكم بحمده من مع حمده سره صفاتونو د الله والملائکه او ملائکه مو من خفته د وجه د الله نه ويرسل الصواعق وراليږي الله تندرنا دورېزونه فيصيب رسل الله بها منا دا صواعق تندرنا مې شاو چاله چوغاړي وهم يجادلون او داخله جګړې کوي په الله عبادت الله کې دا یا جمله حالیه ده دا تندر چې رسې په داسې حالت کې چاغي جګړې کوي د الله په توحید کې نو دا د مشرکانو لپاره عذاب دی یا وهم دلتا وی وهما یجادلون نو دا عام دی عام خبره ده الله دې ملائک مقرر کړی دي او حال لري چې داخله په توحید کې جګړه کوي
وهو شدید المحال الله استخنون کې له دعوت الحق خاصه الله لپاره بلنه د حق ارکل چې مخکې ثابت شو چې نظام چلون کې واقدار یوازې ذات الله دی نو عالم پر شبانی او الله دی نو مرتب کوي اوس په هغه باندې مسله د دعا حاجتونه بس د الله دی او الله نه غواړي اورت کوي په مشرکانو باندې چې دې سره باوجود د دې باوجود بل څوک الله سره شریکي په دعا کې او دا غینه دعا غواړي او دې کې تقابل دی د مؤمن د دعا او د کافر چې دا دوه جدا جدا دي له دعوت الحق ومنا دا اضافت د موصوف دي صفت دا حق بلنه د چا دا له خاص د الله دا خاص الله لره د حق بلنه تم معنا دا دعوت الحق معنا دعوت الى الحق خاص الله لره شته دعوت ورکول خپل بندگانو ته د حق طرف ته چې توحید دی نو علماء نه غوړه ده والذین وسبطلان بیان د دعاء د مشرکین تقابل له آگا سانش را مدد شوی من دونی سوا دلانا لا یستجیبون لهم آغای قبول والی نشی کولی دوی دپارا بشین دیس حاجتا الا کباسط کفیه دلتا عبارت دے لیس مثلوه الا کباسط کفیه ندے مثال دغی مشرکان آواز کون کو الا مگرا کباسط کفیه پشاند اگدون کے دورغو دے للمائی وبوتا لیبلغ فاہو دے لپارا چورسی کی خلیتا وما ہوا او ندی دا بپالغی رسیدون کی دخلیتا اصل مثال دا یو کس دی وبو ته ولاړل لاسونه وته وګد کړی دی وبو ته आवाज کوي چې وبو راشي زما خله ترا ورسېږي نو آیا دا وبو راشي نو دا عاقل سره دا نه مني په کار دا واشه د بوکر اغستې وي د غرانګي کوی ته ورخه تکلې وي او بیره استلې وي او صحیح اسباب استعمال کړي وي نو دا غرانګي مقصد دا دی هغه مشرک چې را مدد شوی الله نماز دعا بل چاته د بل چانه نجات غواړي نو دا مړي بوتانو د حاجت نشي پوره کوله ولې ځکه دی واردل چیرې زمنګ د معبودانو مثال تاسو ورکوي کله د کانو سره کله د بوټو سره دلته الله اراشي د بو سره تاسو د مشرکانو مثال ورکو تاسو د مشرکانو مثال د معبودانو مثال په شان د وبو دي اوازونه تکوي خو لیکن هغه اسناوري خبرې نشي کولای لکه څنګه چې وب سناوري خبرې نشي کولای نو دغه رنګ تاسو معبودان دي هیڅ بدل ناوري خبرې لناوري تاسو حاجت نشي پوره کولای الله نه ولي تاسو دعا نه غواړي وما دعاء الكافرين نو دعاء د کافرانو الا فی ضلال مگر په گمراهی کې ده ولله یسجد د دې جنرو صدریم باب د 15 نمبر آیت پورې دي کې نهم او لسم دلیل عقلی ذکر کيام او پای کې سجرم د پشریک په تصرف باندې بیرسو د موحدین له صفات ذکر کوي او د مشرک درې صفات قبیحه ذکر کوي اختتام کوي په تخویب باندې ولله یو خاص الله په اختیار کې او خاص الله ته یسجد سجده کوي من په سماوات یا سوچ پسمانو کې د ملائکه او الارض پسمګه کې مؤمنانو طبعا مناسو کې پر رضا کوي او کرهنه او څوک په زور کوي طبعا معنا په حالت د خوشاله کې هم سجدي لګي په حالت د خفګان کې او د مصیبت کې هم سجدي لګي یا دغه رنګي بعض مؤمنان په خوخه مسلمانان شوي دي بعض په دلیلونو مجبور شوي وظلالهم موصور د دوی بالغدو سبا والعصال مازدګرام تور د مؤمنانو ملات سجدي لګیام قل من رب السماوات والارض تام یو دلیل دی د شرک ربوبیت درد د پارام هر کله چې حقدار د بندګي یو الله دی حقدار د سجدي مې یو الله دی نو ربم یو الله دی قل تورته پیغمبر امر رب السماوات څوک دی رب د اسمانونو او الارض د زمکه دی غلی شو قل تورته پیغمبر الله الله دې کنه وسرت په مشرکانو قل تورته پیغمبر فتخذتم ایتاسنی ولید من دونی سوا الله اولیاء نور مددگاران لا یملکون ما وسن لري لانفسهم دخلوا ځان د پاره نفعن نه پیدي ولا ضرر نه ضرر قل هل یستوی دا تفصیل ذکر کړي ورته یا برابر دی الله ماړون دا چې منکر دي دلیلونه نه اول بصیر ولیدون کې چې د مخ کې دلیلونه یې نه مني ام هل تستوی ظلمات ای برابر دی تیری و نور ورنا ام جعلوا لله یا تاسو شدید ده ای دی جوړ کړی د الله سره شرکا نور شریکان خلقو که خلقه ای پیدایش کړی دی هغه پشان د پیدایش د الله فتشابه الخلق معنا ګډوډ شوی دی پیدایش دوی وی په دې پیدایش کې ته مخلوق الله پیدا کړی دی تمنګ معبودان پیدا کړی دی نو فرق وینې شو کوله آیا دوی څه پیدا کولای نه شي پیدا کولای
فتشابه الخلق معنا ګډوډ شوی دی پیدایش په دوی باندې. قل تو ورته پیغمبره الله الله چې خالق کل شیء پیدا کون کې د یو شی دی او هو الواحد القهار غیو دی سوره ورده. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. دی آیت کې یو لسم دلیل ذکر کړم او د دې ابتدا په دلیل کوي او تمهید جوړي لپاره د مثالونو کې تقابل د حق او د باطل له چې دوی همیشه مقابله کوي او مقابل کوي. انزل من السماء را ورولي دی الله د اسمان د مانوبا فسالت اوديه منوبه یګدا کندې به قدرها په خپل خاص انداز په خپل انداز فاحتمل السيل منا راوچت ګرا سیلابنا زبد الرابع استقلر رابع اوچتم ومما يوقدون او داغی تزنونا چې بلول کوي پاغي باندې د سرګرانو پیناره پور کې ابتغاء حلیت لپاره د جوړولو د کالو او متاع لپاره یا لپاره د نور سامانونو زبد مثلو زکشته په شان د زګ د سیلاب كذلك هم دغرنګي يضرب الله الحق بیان الله حق والباطل وباطل لرام. فاما الزبد نو ارتا واستتم ذکر کوي ار چې دا زګ ده فیذهب جفاء داش بیکار او شی و اما ما ينفع الناس هغه چې پیدا ور کوي خلق ته فیم کو تو فی الارض حصار چې پس مګه کې كذلك يضرب الله الامثال دغرنګي الله بیانې مثالونه. تفسیر ادا ده دی آیت کې داولی جملې چې انزل من السماء ماء فسالت باوديه بقدرها مقصد دا دی الله باران راوریا نو کندی پای کې سیلابونه راشي ارکن دا داغي مطابق وبېږي پاره کې او زګ مر سره یا نو هغه زګ ګوشي صفا او پادش دا غرنګي باز خلک علم د قران او د حديث قیام نو هغه وبد باران دي کوشش کوي نو ار یو د خپل کوشش مطابق عالم شي نو دوی به خوارش په دنیا کې د دعوت لپاره نو دا یو سیلاب دی. دوی چې کله دعوت شروع کی نو دی مقابل کې زګونه راوچت شي باطل پرس ملینا پیرانا شبهاتم کیا ناول وخت کې په زګونو پشان غالب شي او دا غرانګي پرد شي او کار چې کله داداعي جاری وساتي دې سلازه ختمي کې ورورو ایست اخر دا داعي پادشي زګ او دا غرانګي باطل پرس ختم شي ناغه او په پادشي خلق تی پیدا اخلي. دې مثال تراشه فاما الزبد فيذهب جفاء دې سره الله ذکر کوي ومما يوقدون عليه في النار دا دوی مثال له زرګران په کالو باندې اور بلیا پسرو سپینو باندې قلعي وغيرها پاور باندې تا کالی پخی نو د بازونه کالی جوړي د زینت لپاره او د بازه نور سامانونه جوړایا د نور پیدو لپاره لیکن داغه د پاسما زګراشي چې کله سوځي به دا زګ بوت شي او زر پادشي کالی لوخي وغيرها تی جوړ کی. تمثيل ادا ده د دین مراد علما دي مدرسین د قران علم حاصل کی داغه درس تدریس کیا او طالبان د دین وبکی او ستړي شي پوره مهنت وکي نو دا غرانګي مشرکان بدعتین د دې مقابله کيام خدا سره به پروا نه ساتي دا زګونه بلګه زمانه به ختم شي نو هغه علما چې پادشي د کالو د زینت پشانه اخبرس علما دسمه کې لپاره ډول اشاره د دې ته دعوت دو طریقې دي معنا یو ګرځي د سیلاب پشانه قران او حديث ورسیا دغه طریقه دا چې پشان چې په یو ځای کې کینی او قران او حديث بیانیا نو خلق دا قران چې خلق تیاری للذين استجابوا لربهم الحسنى دا اوس مخکې باندې تفریق کیا دا دو قسم خلق شو نو سه تقابل واوریا للذين لپاره دا کسانو استجابوا چې قبول علی کله ده لربهم د خبره د خپل رب الحسنى د لپاره جنت ده والذين واغسان لم يستجيبوا چې د الله خبره نه قبول کړي لم يستجيبوا له لو ان لهم منا کثیر د شید لپاره ما فی الارض اغه چیزونه چې پس مکه کړي جميعا ټولا ومثله د پشان معهود د سره شی لقتدوا به خامخا دوی با باغی باندې پیدي ورکه د عذاب د بچ کېدلو لپاره قل توقف د ما تقبل منهم دا به قبول نشي
اولئک لهم سوء الحساب الله دې خلکو لپاره بد حساب دی او ماواهم جهنم او زید جهنم دی وبئس المهاد ډېر بد ځای تیار کړی شوی دی دوی لپاره افمن يعلم دابل تقابل دی معنا دی استجابت کړه دی نو استجابت دې چې نه استجابت د جینه پیدا کیږي د قران نه افمن يعلم آیا هغه څوک چې یقین لري انما انزل هغه چې نازل کړي شوی دی الیک تا من ربک طرف دربستانه الحق منا دا یقیني کتاب دی معنا یو سره په قران باندې یقین کوي کمن هوا دا کې دې چې بشان دا چا هوا ما چې لوندې د قران د حقانیت نه انما يتذكر اولو الالباب قرنا پن اخلي د قران والا د قران نه اولو الالباب من د صفه عقل والا الذين يوفون دا وسل صفات راوړي د قران والا الذين غسان دي يوفون بعهد الله چې پرواله کوي د الله په لوزونه باندې ولا ينقضون الميثاق ونما تيرا باهکړې شوی لوزونه والذين يصلون وسدري صفات نور ذکر کوي کسان دي يصلون چې په واسطه کوي ما امر الله چې الله په امر کړی دی په پای باندې یوسلا چې هغه یو ځای کړی شي منه امر کړی چې قران او حديث دوانه به اومنه او دوانه به منه ويخشون ربهم يريد د خپل رب نه او يخافون سوء الحساب يريد د بل حساب نه مناقشه په حساب نه والذين صبروا وسنور صدور صفات راوړي د اهل حق کسان چې صبر وکړي د ابتغاء وجه الله لپاره د لټولو درزاد الله او اقاموا الصلاه او پابندي کوي د مانځ او انفقوا خرچه کوي مال رزقناهم دا اسنه چې موږ دې تورکلی سرن په پټه او علانیت او بخکارا ويدرؤون بالحسنه او د بکای په خکار باندې السيئات بدکار لرا اولئک لهم الله دې خلق د لپاره عقبت دار خيسته انجام د کور رستنی دي جنات عدن تفصیل کید دار جنتون دي د همیشه يدخلونها داخلي کې به تاغي تومن صالحام او سره د هغه چانه چې اصلاح کلی چې دوی سره معنا چې دوی سره جوړښت ساتو مینه باندې د پلارانو نه دا برکات دي د ایمان او د دعوت معنا یو سره د دعوت کله له نو پلار ام د سره د پیدا شي کوم د پلار تم رسیږي د غرنګي خزي اولاد تم رسیږي دا فائدہ د نکام دا چې نیکو خلق سره نکاح وکړي شي او په دې شرط باندې چې هغه موافقت کړي مخالفت نه کوي ومن صلح من جنتون دامشي دي داخلي کې با ومن صلح او سره دا غچانا چې دې سره جوړښت ساته من ابائهما د دې پلارانو معنا ملګرته او سره کړي په دعوت کې وازواج کې موجود د بیانونه او ذریاتهم موجود اولادینا والملائکه يدخلون الملائکه داخلي کې په دې باندې من کل باب دار قسم دروازې نام او سلام علیکم دی بوئی سلام علیکم سلامتی دی پتا سبحانه بما صبرتم دی وجنا چې تاسو صبر کړئ فنعم عقبت دار ډېر ښه انجام د کور رستري والذین ينقضون دا تقابل د دوی مډلې ده کسان چې ماته عهد الله لوزن الله من بعد میثاقی رسد مضبوط علينا ويقطعون پریکای ما امر الله واسه چې الله به امر کړي به باقي سره یوسلا چې هغه دي داغه یو ځای کولو ويفسدون في الارض فساد کې پسمګه کې اولئک لهم اللعن الله دې خلق لپاره لعنت ده ولهم سوء الدار دې لپاره الله ډېر بد کور ده الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر دې جن سلورم باب دې 22 نمبر آیت پورې دې کې دولسم عقلی دلیل ذکر کوي مختصرا د رزق متعلق خور سره بس جرمی بس زجر دې په انکار د رسول به بشارت دې نه آیات کې د مؤمنانو حال ذکر کیا به اثبات د رسالت کې او د توحید به د مشرکینو د سوال او جواب دې نو به بام داغي سره په تخویب دنیوي ذکر کې او تسلی به رسول تا د دې شماعت کې الله يبسط الرزق الله پر اخر رزق علم یشاء تعالی چې وغاړي او يقدر کمای او فرحوا بالحیات الدنیا او داخله تکبر کوي په ژوند دنیا باندې او مل حیات الدنیا حال دا چې نه د ژوند دنیا په آخرت په مقابل آخرت کې الا متاع مگر سکلا ويقول الذين كفروا دام د فرحوا بالحیات الدنیا نتیجه ده هر کله چې تکبر کوي په مال باندې نو تکبر د وجه نه په نبی باندې اعتراضونه کوي ويقول الذين وياغسان چې کفر کړي دي لولا انزل عليه آیه ولنازلېږي په پیغمبر باندې نه خام منع هغه معجزات پر اخید رزق شي رزق پر اخر سره تعلق ساتي من ربه درب دنا قلت ورته پیغمبر ان الله يضل يقرن الله گمراه کوي مې یشاء او چاله چې غواړي ويهدي هدایت کوي الی خپل طرف ته من انا بغا چاته چې څوک هغه طرف ته ورګرځي
الذين آمنوا دا بدل دے من انا بنا یا دی مبتدا حذف ته هم الذين دا کسان دی امنو چې ایمان راوړل او تطمئن قلوبهم او تسلی اخلي د دې زړونه اطمینان کی د دې زړونه انا مطمئن کی د دې زړونه خاص د مؤمنانو زړونه مطمئن کیږي منافقانو په اطمینان نه راځي وتطمئن قلوبهم بذكر الله مطمئن کیږي تسلی اخلي د دې زړونه د الله په ذکر او د الله په یاداش باندې خاص په ذکر د الله باندې یاداش راځي دغه رنګ اطمینان راځي د زړه دلته وي وتطمئن قلوبهم اطمینان سره منا خبره چې د قران او سنت نور ته پیش کړي شي ناغي نو پاغي کې یقین راځي اطمینان دي ته وي چې توحید سره سره قران لولي ذکر او اذکار کې نو الله یې سنت تسلی ورکړي الا خبردار به ذکر الله په ذکر د الله تطمئن القلوب اطمینان د زړه پیدا کیږي الذين كسان چې ایمان راوړل دا بشارت ورکړي بشارت یو خروي معنا عمل پکار دی کسان چې ایمان راوړل دي عمل وکړي د شریعت برابر توبه لهم معنا ډېر خوشالي د دوی لپاره توبه اصل کې طیبه ده یا په سره بدل شوی ده معنا الحاله الطیبه دا سه حالت چې همیشه د خوشاله ده جنت او داغي ونه وحسن مآب معنا خسته انجام ده كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم دا آیت عنوان ده اثبات رسالت او داغي حکمت ذکر کړي كذلك یہ کاف معنا د لام ده مخکې سره متعلق ده ارکل چې رسول اطمینان د الله په کتاب حاصلېږي او د رسول په خبره نو دې د وجه نه مونږ ته لګلې اے نبی ستافتو کې د خلکو تسلی پیدا شي كذلك هم ذکرنګ ارسلناک تمنګ لګلې په امتنا امت کې قد خلت په اخر سره تیر شوی دي من قبل یا مخ داغینا امم من ډیر امتونه تیر شوی دي لتدلو دا مقصد د رسالت ذکر کوي د لپاره چې تولل علیهم په دوی باندې الذي هغه کتاب او حینا الیک چې موږ وحی کړی دی تا وهم یکفرون حال دا چې دوی کفر کوي بالرحمن د رحمان ذات باندې دوی کفر کوي قل تو ورته پیغمبر هو ربي رحمان زما رب دی لا اله الا حقدار د بندګي الا هو مگر یو الله دی علیه توکل تو باغ باندې ما توکل کړی دی و الیه متاب او هغه تور ګرځیدل دي معنا هر قسم جرم نه هغه ته توبې استلې کیږي دا کلمات د دعوت په الیه متاب معنا دا هر قسم جرم نه توبې هغه توبه شو ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض قرآن ندلته مراد نفسي کتاب ده معنا کچیر ته نفسي کتاب ده سوی دیم قرآن نکره فمانا ده معرفي سره ده دا قرآن مراد ده ولو ان قرآنا سيرت به الجبال کچیر ته یو کتاب چې پاغي باندې غرونه وړل کېدل لکان هذا القرآن هغه دا قرآن به په کتاب کې داسې ملازمه نه چې غرونه دی په لری کلی شي دسي چې غرونه په لری کلی شي کله چې کېدل نو دا قرآن به په قرآن باندې غرونه نه لري کی ولو ان قرآننا لا یکچرته قرآن یسجرت به الجبال چې بوتل کېدل په دې باندې غرونه او قطعت یا پرې کول کېدل په دې سره پکا او کله به الموت یا خبرې کېدل په دې داغه په سبب باندې د مړو سره نو لکان القرآن لکان هذا القرآن قرآن هم دغه سوي کنه په دې باندې شکارونه کېدل بل كذبوا بل لله الامر جميعا بلکې اختیار د کار خاص الله سره دی ټولم خاص الله لپاره دی اختیار د کار ټول افلم يئس الذين دلت الله ولو ان قرانا په قرآن باندې غرونه وړل کېدل د غرانګي زمکه پیچري کېدل مخکې ویل رسول برا لګل د قرآن د بیان د لپاره د زړه اطمینان په حاصلېږي دوی موږ د سینمانو موږ به د رسول الله منو چې موږ ته معجزات راوړي کوم معجزات هغه چې موږ غواړو درې مطالبه شروع کړی او دا چې قرآن ته بیانې نو د تمکه کې غرونه دي چاپیرا زمکه کما ده دا غرونه په دې قرآن لري کا بل دلته وبنشره ما سیوا د زمتن موږ له پیکویان رو باسا بل د سیوا کا چې موږ مړی دي مړی پر ژوند کا چې موږ سره خبري وکي الا بل من قرآن منو د سیموکته کې ولا قرآن نه منو نو الله کا په قرآن باندې غرونه وړل کېدل دغه نن کې اسمکه پیچري کېدل کویان پر ایسله کېدل یا په دمړو سره خبرې کېدل نو په قرآن هم شي وي
بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله لپاره د اختیار د کار ټول. افلم یئس الذین مؤمنان ویل چې الله را معجزات راولېږي چې د ایمان راوړي. الله جواب کوي افلم یئس الذین لیس او ابو عبید د اهل لغت دي هغه وی ایسه ایسو کله په معنا د علم سره راځي. دلته په معنا د افلم یعلم عین پویږي هغه چې ایمان راوړل دي. کسای ته انکار کړل دی هغه وی کسای وی دلته معنا د نا امیدای دا هغه د څه معنا کوي عین دي نا امید مؤمنان د ایمان د کافرانو نه. الله یشاء الله که چې وختل الله له هذا الناس جميعا هدایت به کله ټول خلق ته ولا یزال الذین همیشه هغه سانج کو پر کله ده تصيبهم جرسیږي بدویتا پرسي بدویتا بما صنعوا فسبب دي د عملونو قارعه منافت تنگونکه او تحل قريب من دارهم یا بنازل شد عذاب من قريب من دارهم نږدې لري کورونو تام. دې دوه معنا غره تحل یا د مؤنث غدا ضمیر راجی د قارعه تا یا بدوی باندې قارعه راشي یا برا کوشي نږدې د ملک تا. عذاب کله الله په مجرمان راولېږي کله د عذاب مجرمان کله د مجرمانو په خوا کې راولېږي. دې لپاره چې د یوې لري یا تحل سمیر راجی د نبی سلام ته یا بترا کوشي نږدې دوی ته د دې کورونو ته دې د پښنګوي وي د څه وخت براشي طالب الله غلبه در کی تبا غالب شي غلبه د اسلام حتا تر دې پورې یاتي وعد الله اجرا شهادت الله ان الله لا يخلف الميعاد قنا الله خلاف نه کوي د خپل وعدینا. ولقد استهزئ برسول من قبلك فعملت للذين كفروا دا تسلی د اخري نبی ته چې دا ټول خبرې د دې اصلي استهزاء ده. ولقد استهزئ په تاخير سره ټوکې شوی وي د طلب المعجزات ټوکې وای کنه ټوکې شوی پر رسولانو بس من قبلك مخکستانه فعملت للذين ما مهلت ورکړې وا کسان ته چې کو پرې کړي او تم باخذتهما به ما دی راونی ولا من راومني ول فكيف كان عقاب وسنگ شسما عذابنا غويتا. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت دیجه نه پنځم باب دی و د 10 نمبر آیت پورې دیګي د لسم اخري دلیل پیش کړي. اخري په زجر د مشرکانو ته به تخویف ذکر کړي. پنځه دیر چې به بشارت ذکر کړي مؤمنان ته به دلیل نقلی ذکر کړي د کتاب والاونه او هغه د دلیل وحي وي ترغیب ال القرآن او په ترغیب ال القرآن ختمي. دی آیت کی دلیل عقلی دی اولا او زجر د مشرکانو ته افمن هو آیا اغزعت قائم چې هغه تدبیر کوونکې دی علی کل نفس پر یو نفس باندې بما کسبت وانا سره داغه د عملونو نه سره د عملونو داغه نه نو توقف دی معنا کمن هو ليس كذلك دا کې دي چې پشان د آشات چې دي نه وجعلوا لله دې مقرر کړی دی خلق د الله لپاره شرکا د برخه والا قول ته ورته پیغمبر سموهما معنا د دوی صفاتونه د دوی موږ صفاتونه د کمال وخیوي سموهما معنا موږ د کمال صفاتونه وخیوي ام تنبئونه کنا تاسو خبر ورکوي الله تعالی ما لا يعلم تای خبره چې عالم نه دی په الارض پس موږ کې ام بظاهر من القول دلته څنګه بما لا يعلم في الارض دا خبره چې علم نشته دی هغه سره پس موږ کې عدم علم کنایه د عدم وجود نه چې وینو الله ته معلوم وکنه تاسو الله ته خبر ورکوي چې الله دا پلان استا شریک دی او ته خبر نه تسمه کوي لا يعلم معنا نی پیجنی په الارض پس موږ کې ام بظاهر من القول یا دوی دلیل شي په سرسری وینا معنا به حقیقت خبر باندې بل زینا سجر بلکې خیسته شوی کسان ته چې کو پر کله مکرهم د دې بد عملنا وسد عن السبيل او بل شي وی دي سملار د هدایت نه او مې الله سو کې الله گمراه کی فماله من حال نش داخل پر سوګلر خودون کې اوس تخیب دنیوي او اخروی ذکر کوي لهم عذاب الله يدخل کو پر عذاب دی په حیات الدنیا په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرته او خامخ عذاب د اخرت اشق ډیر سخت دی اشق لفظ دا اکبر او دا اغلظ نه اوچت دی وما لهم نشد لپاره من دون الله الا الله عذاب من الله الا الله عذاب نمی وقت بچونکې مثل الجنه دې سورۃ کې تقابل روانو نو مخکې خلکو لپاره تخویف ذکر کو اوس د مؤمنانو لپاره بشارت ذکر کړي او په عقبہ او انجام کې تقابل ذکر کړي مثل الجنه حال د هغه جنت
التي وعد المتقون چې وعده شوی د متقینو سلام مراد د نفس مؤمنان تجری بیگی با من تحت الانهار لاندې داغینه نهرونه وکلها دائم معنا میوي داغي با همیشه وذلها سوري به همیشه تلك عقب الذين من دا انجام دا کسانو دے اتقوا چې تقوا کړي او عقب الكافرين النار او انجام د کافرانو غور دے والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك دا دلیل نقلی د مخکنو اهل کتاب دا او زجر د منکرینو ته چې وګوري په خوانه علما دا خبره منی او تاسو نه منئ خازن وی د دې آیت نه صحابه او د دې امت صحابه او دا امت مراد ده کتاب نه مراد قران ده والذین آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړې کتاب او قران یفرحون خوشالي کوي بما انزل الیک پاس جنازه کې شوی تاسو من الاحزاب او بعض دې مخالف ډلو نه مېون کړو چې انکار کوي بعضهم من د بعض یې د قران نام منه چې خلک د قران د بعض یې نه انکار کوي ولته ورته پیغمبر انما امرت یغن ما تام شوی چې بندگی وکم د الله ولا اشرک به او شرک د نکوم د الله سلام الیه ادعو دی توحید توجه خلق را بلم و الیه مآبا او خاص دی الله تعالی موږ ورګرځیدل دی ونه اخرت تام وکذالک انزل الله حکما دعات کی ترغیب دی قران توبه زجر دی هغه چاته چې دی مقابله کوي د قرنګ الله موږ نازل کړی دی حکمن معنی او فیصله عربین من واضحه ولئن اتبعتو کچری د تابعداري وکي اهواهم د خواهشاتهم معنا د احزاب د خواهشاتو بعد ما جاء کرسنه چراغله تا من العلم د پوینا مالک نه وساله پر من الله د الله نه ول ان څوک بچ کون کې څوک ساتون کې ولا واقعونه بچ کون کې ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا دا اخري باب ده مخکې صورت کې اثبات د رسالت او کوس اخر کې دبل شبهات کوي دفع شبهات کثیره او مسلسل شبهات دي دی ویا منګه دا رسول الله منولي منام اولنې سوال دی کوي چې اولنې سوال دی دا کوي چې دا رسول بشر دی وراکس کا کیا وعده کړي دی بچی لري الله ودا اوس بعید خبره نه ده ولقد ارسلنا بتاخير سره موږ لګي رسولان من قبل کا مخکسان وجعلنا لهما او پیدا کړي موږ دوی لپاره ازواجن باندې بيبين او ذريه اولاد وما كان لرسول دا بل اعتراض ده ولی معجزات نه راوړي وما كان لرسول نشته طاقت د رسول کی آیات بیا آیا چراوړي سم معجزه الا باذن الله مگر باذن الله به راوړي لكل اجل دار نیټه لپاره کتاب من لیکل شوی دی يمحو الله دا سلورمه شوی جواب ده زمنګ لپاره عذاب لیکل شوی دی نو به په ایمان راوړل کې زمنګ پیدا صدا اسیم په تقدیر کې لیکل شوی دی الله جواب کوي يمحو الله رني الله تعالی ما يشاء وغاړي ويثبتو او ثابت پریدي چې وغاړي وعنده ام الكتاب او دا غسر اصل کتاب له مراد تقدیر وعنده ام الكتاب د دې یو معنا مفسرین د څه کوي چې الله سم ملائک مقرر کړی دي او ملائکه ته کتاب ورکړی دی دا غینم دی کتاب المحی والاثبات هغه ته بعض علما تقدیر معلق وي کدا سره د شکار وکي نو د لپاره بدا پیدا یو کتابل کار یو کوندل لپاره با دغه کاری کې ایمان راوړل لپاره په جنتی کې ایمان راوړل لپاره په عذابي نو که تاسو ایمان راوړو نو تاسو لپاره په عذاب محو کی او اصل کتاب عنده د الله سره دی پای کې ملائکم وته نشواله پای ملائکم دې خبر هغه ته لوح محفوظ ویا هغه د تقدیر مبرم وای سو کوئی د آیت د نص بارک دی منسوخ کوي الله بعض احکام او سباقي پری دي سو کوئی د آیت د ګناہوں بارک دی معاف کوي الله سو ګناہوں او یثبتو تعقیب بدل کې حسنات ثابتې او خاص الله سره اصل کتاب دی ام الكتاب واما نرينك بعض الذين نعدهم مخي شبهات د پښولم اوس نبی د تسلی ور کوي نبی که چیرته نبی وای که چیرته زموږ وخت کې عذاب راغی نو دا بخي الله وای دا تاسو کار نه دی واما نرينك او که چیرته موږ خو تا بعض الذي بعض د عذاب نه نعدهم ما چې سره وعده کو نو فذلك دا عذاب شو کړه او نتوفینک موږ ته وفات کو فینما علیک قرن پتابن البلاغ رسول دی وعلينا الحساب موږ باندې حساب دی اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها مخیول چې عذاب دوی له ورکما نو دا داغي عذاب لپاره یو دلیل دی تخویف دنیوي ذکر کوي
اولم يروا اذن ګوري ان ناتي الارض يقن من راتل کو اسمه کې تانن قصوها نیمګړي کو د ازمه کا من اطرافها د غاړو نه د یو معنا دا بعض کلو کې مؤمنان غالب شي خلق په ایمان کې داخليږي نو اسمه کمو معنا د دې ملګری کمو دوی معنا دا اسمه کې نه الله برکات اخري میوه ولا کمي عذابونه سیلابونه پراولي د شرک د وجه عموم دایت کې دام داخله بعض وی الله علماء صالحین پړکې داغم ننقصوا من اطرافها کې داخل دي والله يحكم والله فیصله کوي لا معقب لحكمه نشترست کول نشتا من نشترست کول څوک داغه فیصله لا معقب لحكمه من نشترست کول څوک د الله فیصله وهو سريع الحساب والله دې د جر حساب ولا ده وقد مكر الذين من قبلهم دا دلیل دی د لا معقب لحكمه لپاره د الله فیصله څوک نشي رسته کوله ولی مخکنو خلکو کوششونه کړي و هغه کوششونه کړي دي نو عذاب رسانه نه ده پکله وقد مكر الذين وبتاخسر مکرونه کړي وا کسانو من قبلهم جديدن مخيو فلله المكر جميعا خاص د الله په اختیار کې مکرونه دي ټوله يعلم الله عالم نه ما تکسب فاعمال چې کوي دي کل نفس اريوتنا چې کوي اريوتن وسيعلم الكفار وزر دې پته ولګي کافرانو ته لمن عقبت دار چا لپاره انجام دې کورستني ويقول الذين دې آیت کې سجده په انکار د رسالت او اثبات کې په شهادت د رسول اثبات کوي دې دومره بیان نرستا داخله کو د دې بیان نرستا امم تمني نو سدين خلق دي کنه ويقول الذين ويعكسان جو پر کړه لست مرسلن تر رسول نه قلت ورته پیغمبره کفا بالله شهیدا کابد الله فیصله کوونکې بیني په مابین سما کې او بینکم مابین استاسو کې الله په خپل کتاب کې زماره رسالت ثابت کړی دی کتاب سے معنی او کړي معنی ومن عنده اسوق دا غسر علم الكتاب معنی علم ته کتاب دی توک دی مراد دی او قول الله مراد دی جبريل دی او ملائک دی ملائکم شهادت کړي و د نبی پر رسالت باندې دویم دینه مراد صحابه کرام دی مؤمنان دی دا د بخانو اهل کتاب ټول ته اشاره ده ومن عنده منع اسوق دا غسر علم الكتاب علم ته کتاب د اسباب نبوت باندې شهادت کوي صلی الله تعالی